أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د درس مخکې د سیرت د درس اجمالی مضمون او د اینو سبب خپل تفسیر شروع کول. دغه پر خبره را رسیدلې و شپږم کال د نبوت یو دلوي کارونه رب العالمین وکړه. د سید الشهداء حمزه رضی الله عنه ایمان او د امیر المؤمنین سيدنا وإمامنا عمر بن الخطاب ایمان. د دې دوړو مشرانو په ایمان راوړلو کې د مسلمانانو باندې زمونږ الله لک پر اخیم را وسته ورنه امراله ځکه لوی قومندانان او لوی جنرالان د مزمنس کې خبر دا وشو چې ورځ نبی کریم علیه الصلاه والسلام مسجد حرام کې نو عبادت وکاو. د مکه مشرکان هغه د جمعه په طرف کې ناسو د غبي شبي وشتل نه یو مشرب کې عتبه ابن ربيعه چې اسم کونی ابو الولید هغه د خپل ملګرو دا خبره وکړه د محمد سره خبره کول غواړم که تاسو چرته مال اجازه را کوي. دا د باطل فرض قانون دی چې کله انسان حق مسله شروع کی نو هغه مقابله شروع کی وایي چې لکه دا غلطه ده او دروغ ده او ناروا ده، لیکن دای چې کله مقابله سخته کې نو به دا خبره کوي چې لکه دا خبره هم صحیح ده خو زموږ بری خبره کې لکه بهترواله لري د زموږ طریقه دی غوړه ده. دای چې به نورم دعوت شروع کی نو به دا خبره وکړي چې لکه غم صحیح ده او دم صحیح ده چې په کومه باندې انسان عمل وکړي. خو چې کله د عین اورم د مسلې له زور ورکی نو به باطل فرض وي چې داستا خبر بالکل صحیح ده او زمونږ نه غوړه ده. خو اوس مونږ څو کو چې دومره کلونه په دې کمزوري طریقه باندې عمل کړی دی کستا خبر راوړاندې کو کې دې چې بغاوت جوړ شي تم خپل کار کوو موږ هم کوو موږ باندې برید او تعرض مکوا. دې مشرکین عتبه لوي ویلي تو ورشو خبر وسره وکړه. رسول الله جمعه کې ناستو د خپل راغې ورته ویل یا محمد زما یو خبر راغی کېده یو خبره ده چې د ملک له او زموږ علاقه ته اختلاف راوړی دی. باطل فرض همیشه په حق پرسته باندې د اعتراض لري دوی اختلاف د ملک لراوړو اتحاد او منونه و دوی چې کله رانه اختلافات را جنگ قتل او قتال او حالانکه قران کې الله رب العزت دا خبره ذکر کړې ده چې اختلاف ختميږي په قران باندې او سنت د نبی. دویمه ورته دا خبره وکړه چې یا محمد تا ګور موږ ټول به وقوف ویلي قمقل زمونږ به وقوف ته د خلکو له ثابت کی دریم زمونږ د له هو بدی ته بیانې او څلورمه د پلر او نکله تا کافر ویلي. نو ستاسو سره مونږه یو مشوره کوو د دې قوم په نمائندګۍ زره غلې ماغدا کچرته ستاره دعوت مقصد دی چې زه د مالدار شمه نو موږ به چند تعالی راجمه کو ته ډېر اوچت مالدار شي په ټولو عربو کې بین د قومي او نړیوال تاجر بشي او که به دې خبره دې چرته مقصد نه بلکې مقصد دا خبره چې د علاقې مشر شم نو تاسو موږ د مکه ولا مشر او کله مشرد هم چرته مقصد نه بلکې دا خبره چې په ټوله دنیا د اسما بادشاہي راشي دا خبره مونږ وکړه په قیادت کې مونږ و جنگي کوي ایسه بتا بادشاہ دا درې خبره ورته وکړي. نبی کریم علیه الصلاه والسلام خاموش نه سوغله داغه به دغه کې نسو کې دا خبره و چې د انسان خبره به اوري وجه دا چې کله یو سړی په دماغ کې خبره راوړي او هغه پړسېدلی یو ډک شوی تر څو پورې چې دغه دماغ خالي شوی نه استای و خبره هم نه اوري
د الله نبی ورته ویل خبره کوه زمونږ الله خو ځکه به د انبیو باندې د زکاتونه بند کړي دي صدقې بند کړي دي دغه په اولاد باندې بند کړي دي وجه دا ده چې خلک دا تمونه لري چې لکه د دې سړي دعوت ام دې د پاره د جسر مال په راجمه کې ودی جيب کې واچوي الله رب عزت به د ټول شي حرام کړو زکات هم په حرام ده نور شي نه په حرام دي د الله نبی ورته ویل ولګه خبره د اخلاص شوې لوي او وېزما خبره هم لغوه کېده وی خبره کوه زمونږ استاد محمد رسول الله دعوت شو هغه قرآن دعوتو داغه په رسالت کې دا خبره موږ لپاره ته دا که تاسو وګورئ چې په مخاطبینو باندې اثر وشي قرآن په دلیل کې پیش کی سنت د نبی په پیش کې تعویل ماویل باندې کار نه کیږي چې زما شیخ د شویری دی استاد مولا د شویری دی ورته راځه خبره په قرآن او سنت باندې ده سوره فصلت ورته شروع کې د اول نه اخر پورې او به د رسول الله خلا د رسول الله تقوا د رسول الله خشوع واغ انسان چې قرآن به نازل دی او چې اعوذ بالله ورته تیر کړو به بسم الله تیر کړو په کوم کیفیت باندې به د قرآن ویلي او د ورته خاموش د سیناستو دیجه پر ورته راغی وجه تاسو له یذر کوم سوایقتن دی تندر نه مثل سوایقت عادن لکه څنګه سوایقت عادن او د سمودینو و ایسه به دار مکه مشرک راځي چې به خله ورته لاس کې کوړته وی یا رسول الله اسکت بس کنو چپشا هغه په قرآن باندې پویو پویدل وی ویل کدا رسول الله چې د تلاوت نورم زیات کې اسنه د الله قهر په مونږ باندې راځي عذاب رانه شو دلدلو بربادم نکی انسان به د قرآن نه هغه وخت کې فایده واخلي چې په قرآن کې څومره دمکینې دي او د څومره عذابونه دي د انسان ټول ځان له متوجي کی دا کومه خبره چې د قهر راغلي ده د جهنم راغلي ده د اور راغلي ده د ټول نه اول ورته خپل ځان پیش کړي الله ته مال لګي ته به ګوره چې ستاسو د ژوند کې انقلاب راځي او کنه راځي په من کې غم دادې آیات چې راشي ولکه د بوتانو بارکه دي زموږ په مليونو کې دا جرم دي آیات چې راشي د يهودو بارکه دي د جهنم تذکرہ شریعه شوی د مکه مشرکان مبارک ده جنت چې چرته راشي جنت تذکرہ راشي د اسمن مبارک ده د قران او موږ هغه وخت فایده ورشي د ټول ځان متوجي کو چې د الله مال لګي دي زمانه دا خبره کوي نو دې ځکه پورې چې دا خبره ورته وکړه ایستدي دا اوچچ لاړو د مکه مشرکان خو چې کله ورغه ورته ویل چې ازما ملګرو و امام د محمد د خبره وکړه دا غنه من سواره دري خو زمره رب العالمین باندې قسم یې چې دا محمد شاعر نه دی او قسم بالله چې دا چرته ساحر هم نه دی او والله قسم بالله دا ګوره چرته منتری او ترویته او کاهنیم نه دی ډیره صفه خبره وکړي غوزه تاسو سره مشوره درکوم مشرکان ډیرو خیر خلکو د مکه د دنیا په ژوند باندې ډېر پوهېدل د شی بوکو چې د محمد سره په مقابله پریدو د کافرانو لا کچیرته بالفرض او تقدیر دا مات شو ماتي او خړه خو زمونږه مقصد هم دا چې دا محمد د زمکه نه ختم شو بل څه به است او وشي زمون پیسه لیکن کچیرته کامیاب شو نو داغه عزت زمونږه عزت دی او داغه بادشاہي زمونږه بادشاہي ده خلک وایي چې لکه دا څوک دی قریشي دی څوک دی بني هاشمي دی او رسول الله یو خبر ورته کړي ورته ویل چې تاسو زما مقابله له ودرېږئ ما له دانو کافرانو پرې د چې تاسو له درد دی خلکو له درس ورکم کچېرته ما میدان ویوړو خدا تاسو میدان دی او کوم او بل تاسو سره مقصد هم دا چې دا ختم شي زبې ختم شي اسلام همیشه نږدې کافر له دا خبره کړي دا چې اې نږدې کافره ته د مجاهد او د مسلمان مخه له ودرېږه ما دا خلک ورته پرې ده دا کوم چې نړۍ بدمعشان دي یا به دغه مجاهدین په ځان ټوټه ټوټه کې یا به دوی د لوی غرور زمکه له ورسي تاسو ورته ولې مخله کېږي دغه لوی فلاني مقصد دی چې دا د نړۍ بدمعشان منګ رسم له ویسه ورته مخله خپل لور ودرېږي اټو پروګرام ګډوډ شي رسول الله دا خبره د مکه له وکړه د مکه والا له جسمه مخله راځي ما صرف دا بدمعشان مال پرې دی چې زه دوی له دې درس ورکم تر قیامت پورې دوی یاد ساتي د نور ملګرو ورته ویل ابو جهل قسم په الله صاحب د جبه منم د محمد اثر کړی
دړې ساحر دی جادوګر چې په هر قیمت موږ د محمد وجلو بشراغلی دا موږ وجه نور نه پریدو په خبره پويږي کنه پويږي عتبه ویلي یو خاصتاسو ما تاسو له نظر درکې چې چرته عمل په کوي وای کې عمل په نه کوي خپل امکار ابو طالب د رسول الله کاکا واغه په دې خبره باندې پوه شو چې دا خلک نور زما ورارو وجني پریدي نه تریو ترم د پلار غونه حکم لري ګور ابو جهل به کانه راواپس بدقه سره ورويشتو سره په مات کې عمر ابن الخطاب په د ایمان راوړل مخ کې تور راوړې و عقبه ابن ابي معيط په غاړه کې ورته صدر واچول بالکل د سترګې په باندې راوېستي دا اوس وجني او خیر سره اوس چلی وکی د خپل قریش په وجه کې راځم کړه بني هاشم او بني عبد المناف په وجه کې راځم کړه ولکه تاسو له خبره کومه د اسماء وراره خو بالکل لا اله الا الله دعوت ورکې زمونږ اوسو سره به خبره کې لانجه ده او بحث ده خو خبره ده نن د نړۍ د ټول کافرانو ورته وځي شي دی دا وسوجنی دا ګور زمونږ تاسو ټول د پاره پیغور او شرم دی زمونږ د الله نشه قانون دی کله په یو فاسق او بيدین انسان باندې دین تحمل حمایت وشي بني هاشم بني مطلب ویلي خبره خو بالکل صحیح ده در محمد سره موږ په نظر کې موافق نه یو نو سره پاقیده کې موافق خو یاد ساته قسم په الله چې د ابو جهل د کافرانو د ګریوان الله سورج جزام په ټوټه ټوټه د شرم خو موږ لدی به دا پیغور سبب اسمن د بچو لپاره لري چې لکه بتاس کې ولک پیدا شوی محمد او هغه د نبوت داوا کړي او ایسه د عربو د مشرکان په سره جمع شو وی وجل وی ویل چې په هر قیمت کې منګه منو کني منو د دفاع تایید به منګه وسکو اتحاد سره کې په دې باندې سره قسمونه وکړه ابو جهل چې پوه شو چې لکه د ابو طالب خود شکار وږي چې یو بلاک موږ له جوړ کې بلاک بني هاشم او بني عبد المناف د یو طرف باندې ودرول کوم د محمد ګریوان لګوتی ورور د اوس موږ سره جګړه کوي راځي چې چلو وې څه چلو کو عزیزه ولا قد د مکه مکرمه اخوا دیږي کې دوی خپل شورا را جمع کړه وی راځي د شي لیکل وکړو چې د دې خلکو سره من او تاسو قومي تیګه وګرځو لکه وسم داخله کوي وې کوم چرته په قران او سنت باندې عمل وکړو قسم په الله داخله وسم سره خپل ولی پری دي زمون جنازه به د قشن به خالفاتي زمون د قبر استلو بسوک نه دا قران او سنت حق د خمګره مجبوریت د وجنه نشو منلې دا پروګرام چې کله راځم کې په دې شورا کې دوی څه لیکل وکړه او د دې لیکوال شو بعیز ابن عامر رښتم چې دا د رب العالمین مبعوث نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته خیرام وکړه الله رب العزت فشلت یداه د الله سنی ورته الله شل کړ کله صح کافر له خیرام پکار ده د دې وجنه کم سړي چې د قران او سنت په مقابل کې کتاب ولیکو د صحیح سنت په مقابل کې کتاب ولیکو چې لکه دا سنت دا رقم تر یومنګه د قلی کلی کړي رب العالمین به تر قیامت پورې چې څومره خلک به دې ګناه کې اختر ده په شریک دي لا سنه بالله مات په یو طرف باندې به صحیح عملي لیکن دا به اسره کې شروع کې پوسټر به ولېږي پوسټرګي او څنور شي نه به ولېږي و به وي چې لکه دا عمل د شي دی ګورز موږ عمل دا رقم درې دقه لیکل تکوا رب العالمین بس دا لیکل په ورځ قیامت صبر سر باندې حجت تمام کی پیراګیر بری کوي جهنم لوري پیو ورځي پری بدنه دي اول لیکل دا وکړه وې د رسول الله د خاندان سره په هیڅ قیمت باندې موږ صلح له تیار نه یو ماده دا ولیکل دویمه ماده دا ولیکل چې دا څومره عرب دي دا وګوره په دې باندې هاشم او په دې عبد المناف باندې هیڅ ترس او رحم نه کوي تر دې پورې چې محمد موږ له تسلیم کیو د دې په مخ کې موږ د اوجنه ولا لیکو ته په کته دا محمد صاحب بندري دومره د غرور خبرې کوي چې د شی بکو دا غوښ موږ د الله بندره والله حافظ دی درې مې دا ولیکلا چې موږ وګوره د دې خاندان سره بالکل نه لوريني ورکو نه به دغه موږ خپل ولې نه کوو دا ډېر سخت خبرې دي په دعوت کې انسان باندې دا راځي او څلورمه مې دا خبره ولیکله چې دې سره په یو مجلس ور موږ نه کینو پنځمه دا ولیکله چې موږ سره بالکل اختلاط نه کوو د یو جماعت په چتر کې برا جمع کیږو نه د یو جری په چتر کې برا جمع کیږو نه
نه بچتی اخلو نه ور باندې سخر شو او نه به دې محمد سره مون خبرې کوو دا ما دی ولي کلی نور دا صحیفه چې کله ولي کله برابر کړه دا ابو جهل دراوړل او بیت الله کې دنه زړن کړه به که ارچا دې خلاف وګړي هغه سره به مونږ ګور نبی کریم علیه الصلاه والسلام خاندان قریش بني هاشم و بني عبد المناف دو ایستل دی مکه د علاقې نه د شیوه الشعب ابي طالب ورته ویل شي یو زیو یو کندوا یو وادي وا پاګه کې ټول دی راشو ځکه چې نن سره څو خبره کوي نو درنه څوک شي اخلي نه څوک خور لور درکې او نستا خور لور شو کوي نو دینه څه ژوند دی خامخه په د علاقې نه وشي لاړل چې کله په دې ځای کې دوی غیر شول اقتصادي پابندي په ولګیدا 3 کالو پورې دوی پرې ځای کې محاصره و صرف د څلور میاشتې به دوی راوتل شوال ذوالقعده ذوالحجه محرم د عزت په دې میاشتو کې د شوال میاشت په داخل منو ولیکن ذوالقعده ذوالحجه محرم او رجب دا په داخل و دوی په دې کې د خوراک او څاګ د لپاره سمواد ځان سره واخص نور به تر روان کال پورې بند و نه ورته بار نه سپری خپل او نه دی خو نه سپری خپل اقتصادي پابندیم دی ویلې شي تر دې پورې کې بری سلون مشته کې بچرته بار دوی رواته او د بار ملک نه بچرته قافلې راتلې دی غوینه بس خوراک او اسکاک دوی اخستو نو 40 روپے به دغه قیمت او عرب او 50 روپے اخستو د مکی مشرکانو به ایسه په 15 اسمانه غیر ریټ مقرر کړي دا چې کړه په انسان مې دا پابندي ولګي به معلومات کې موږ تاسو اسیو کہانی غونې دا ورو یو قصه غونې وې تر دې پورې چې د دې شعب ابي طالب په علاقه باندې بڅوک تیرې دا د ماشومان او د رسول الله د زنانه دوی دومره وږي شو چې د وګو پریاد به هغه خلکو اوریدو د ماشومان بچي غواړي پریدونه به کول پانه به خړلې شرمنه به خړلې خو اچ اور باندې د رحم نه کو حکیم ابن حزام در خدیجه رضی الله عنها د ترور زوی د ماما د ترور د بد شپې شپې په پټه باندې د ابو جهل نه کله کله غلط ترور وروړله ترور لوله هشام ابن عامر هم دا کار کو یو ورځ ابو جهل ایسه دا ونیو حکیم یو سر شل کاله ژوند شپې ته کاله د جاهلیت په عمر کې تر شوی شپې ته کاله په اسلام کې ویل کڅ وړي ودا غنم وی چرته وړي خدیجه له وینې شوړي وی ایسه سره لاندې وته جنگ جوړ شو یو بل کافر په دې ځکه راغی وی څه کې ترول چې دا غنم وروړي د ترول له وروړي دي هغه ورخوش کړ ورل یوسف علیه السلام زندان کې وخت تر کړی دی بل سړی په زندان کې وخت لري خو سخت زندان د محمد رسول الله زندان دی چې 3 کاله تل یو سړی د یو غنم دانه نه درکړي دي او ستا ماشومان استاد زنانه د سرمنې خوري او هغه د قشن د پانی خوري او کوم خلک چې بدیلار باندې تیریږي دوی د لوګي د پریدونه ورې دا ګور ډیره ګرانه خبره ده د اسلام د پاره موږ له رسول الله دا تعلیم راکې چې اے خلکو د اسلام په سر باندې وګوره دي تکالیف ولکلک ودرېږي بچي به دی وږي کیږي او زنانه به دی وږي کیږي ملګری به دی وږي کیږي او اقتصادي پابندي به لګي ګوره کلک به ودرېږي ورته هشام ابن عامر د دې وکړ سړیو دغه په دماغ کې دا خبره پرې وته چې لکه تر څو پورې به دا خبره دا خو ډېر د ظلم ډک لیکل منګه کړی دي چې دا قما شومان د زنانه په دې کې زوريږي او پرېدونه منګه اورو منګ په دې کې دا ګډان خورو د وخان دي خورو د مسجد کو خندګان دي کو د خپل زنانو سره پر پرشنو باندې لذتونه خورو او انتر په مسلمانانو د ظلمونه کیږي د شپې پټ پټ غشتونه شروع کړل ځکه ډیرو خیر خلک او عرب درجه بندي کوله چې زمونږ سره په دې نظر کې څوک موافق دي او زمونږ سره په دې کې څوک مخالف دي یو انسان چې کله وجاله ورشي درجه بندي وکا ستاسو دعوت ملګری څوک دي او مخالفین څوک دي څومره دالي څومره غلي د مخه خبره مشوره کوا چې شروع دې کړه ایسه به ګوردا په شرط تمامېږي ټول کارو پټه باندې ودرېږي پاتې بشي نو لاړو زهير لا شداد عبد المطلب نو سیو او د رسول الله د پلار خوريو ورته ویل یا زهير تعالی حیا نه درځي چې پر رسول الله د ایب زنانو ماشومان دي د اقتصادي پابندي او ته دلته د طعامونه خوري وېڅ څه کوم څه خو یو کس وکستا سره بل څه بل ملګری دی پیدا شي هشام ورته غوځي ملګری وې دوه موته یو چې دریم پیدا شي لاړو متیم ابن عدیله
داغه خواله ورغه وی تعالی حیا نه درې شي دا بیچارهګان زنانو ما شومان دلته کې بندي او دلوګي نه دا اوازونه منغو تاسو اورو او موږ ته عمونه خورو دا به کوم عقل څنګه اومني وې څه کوم زه خو یو قسم بل ملګری پیدا کا وی بل ملګری می پیدا کړی د زهیر وی دریم پیدا کا وی دریم زیم وی څلورم پیدا کا د زعمر زله د زعمه خواله ورغله هغه باندې د شپې غشوګه بل شپه وي ته خبر نه وینا وی ګوره دا رسول الله خاندانو د بچی په دې کې د لوګي نه چغي وي او موږ دې کې دا طعامونه خرداس موږ عقل نه مني دا کم غیرت په موږ اخر راغی وی زی واسه قسم څه وکما وی زبل ملګری مې پیدا کړی دی څوک دې پیدا کړی دی وی یو زیما یو زهیر دی یو دقشندا مطعم ابن عادری ویزا یو پکې تشا وی یو بل پکې پیدا کا بل بختری پیدا کی دې پنځه کسانو شپږ کسانو دا مسله وکړه چې سبب دقه کوم لیکل چې من کړی دي دا به د پوخ پولاند کو ایسه شلو دې قصاري پابندي بند او ختم لري په دې زنانو باندې رحم پکار دی په دې ماشومان باندې په دې قریش باندې نو سبا د مکه مشرکان په حرم کې ناس دی ابو جهل له زهیر چې د طواف کې ډېرې کیسه جامع اغوستې وي چې کله د بیت الله نه تاسو نو ویل یا اهل مکه اسمه وکر اسماعیل الله قسم بالله چې دا د ظلم لیکنه دا د شل رحمت قطه کول لیکنه مونږ ونشلو زب قطن دا کین نن تر سو پوري په دې اسمه کې باندې بکین نن تر سو پوري چې دا لیکل کوم کړي دا ظلم لیکل دی په دې کې شل رحمت پر خدای دا من قطن کو ابو جهل پسې پس اوچت شو وکینه کذب دروغ دی ویل الله دشمنه زعما په دې وخت کې چې ورته ویل قسم په الله دروغ نه دی ویل لوی دروغ ته ابو جهل کین